من جاء بالحسنة فله عشر امثالها چاچ راتلو کل پنی کئی سرا فله عشر امثالها دل بارا لس چند ثواب دے لس چند ثواب اللہ فرمائی نیکی کورستا کار دے او اللہ فرمائی اغا نیکی ز اوچت قیمت سرا اخلما اوچت قیمت سرا جاگا یو نیکی لس چند ثواب مسلمان لپارا ملاویگی نو سمرا یعنی اللہ تعالیٰ میرا باندے چې انسان یو نیکی اختیاری لیکن لس چند ثواب دل پارا ملاویگی ہر انسان کی نیکی اختیاری من ہر حاسوک جا چراتلو کی بالحسنتی بنی کئی سرا وَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا دنیا کی دا سکور ہے دی مقابلے کی دی ہر یو شی بل شیش طریقہ رز دا دیاغی مقابلے کی اللہ تعالیٰ شپا پیدا کری دا دارنگی جمع دے مقابلے کی اللہ تعالیٰ اوڑے پیدا کر دے زمکرہ مقابلے کی اللہ تعالیٰ اسمان پیدا کر دے جنت دے مقابلے کی جہنم پیدا کر دے مشرق دے مقابلے کی مغرب پیدا کر دے استاد دے مقابلے کی شاگرد پیدا کر دے سے پورے دیاغے مقابلے کی خامخواہ بل سے داشترے دا دنیا نظام دے دا چلی گا نو برایانی دی او نیکیانو مقابلے کی برایانی اللہ تعالیٰ پیدا کر دی یا انسان نیکی سمرہ اختیاری برائی سمرہ اختیاری او نیکیانی او برایانی دیاغی شکل او صورت دا اختیارینا قرآن اور حدیث نا دا بدلگی کی دا نیکیان انسان کئی دا دے یو شکل جوڑی گی یو صورت جوڑی گی لیکن اگا اختیاری نا کہ دیاغی اگا نیکی دی اختیاری سمرہ خستہ شکل دیاغی نا جوڑ شو ادنا نیکی دا لیکن دیاغی نا یو کل صورت او یو کل شکل دا جوڑ شو او دا با دی مر نرستو اختیاری انسان تا دیو پس تا بدلگی کی واقعی دے چکل قبر تلاٹ نو دیر خخ کسان مرگری دا خواتا برائشی بیمونگا ستا مرگری آقی دا خودی را خوشلا کہ تاس زمان مرگری ہے خود زبا خوانا برائقی گلے بیمونگا ستا پاخم مرگری خواه بیتسو کی فلانی نیکی مستا خواه دا چکے من نیکی تا کردا آغا نیکی دی آغینا دا شکل جوڑ شیرے گا نو ہر یو نیکائنا یو خستا شکل او صورت جوڑی گی دا شان لچکے و برائی انسان اختیاری تا پتہ نلگی لیکن دی آغینا یو بد شکل جوڑی گی او دا هم د قبر کې ملاوي کې دی به حیران شي د خواله بد شکل انسان بډیر راشي ډیر بد شکل کې راشي بیاغه آسان مثال لاسي دی لکه یو سړی حج روان دی حج د چکل انسان کې د مثال هم د مړي دی چې د خپل علاقې نه لري کې خلک رخصتي ایرپورټ پورې اخري سٹاپ کې هغه ایرپورټ پورې انسان چې کله دنیا نه وفات شي نو باز کسان اخواته راشي څوک قدمونه هغه پسې لاړ شي سو قبرستان پوری لاړ شي دا شان لا حاجی سے هم چې کوم دې روان دي نو د لباس هغه یو کفن دی هغه کې جیبونه نشته رېغه باندې کپڑے داسې دي چې هغه کې جیب نشته لري نو دی حاجی سے کپڑے چې دي کدي داسې کپڑے واچي یا هغه ګندلې وي نو دا جامې صحیح نه دي حج لپاره یعنی بغیر ګندلې جامې دا یو کفن دی جیب پکې نشته نو دا شان لا دي چې د مثال او د مړي مثال یو شی دی انسان وفات شو نو دی دا شان لا روان دی څوک سره سوزې پورې څوک سوزې پورې دا شان لا چې اجي شه روان دی د سروم قدمونو پورې څوک نږدې دي څوک لري دي خو اخري قبرستان دی چې هغه ایرپورټ دی ایرپورټ کې دندې بیان پریږي هغه یو کس ته چې هغه ټیکټو کې شیره بس هغه دیغه قبر ته هم دا یو کس دیغه بیا دندې څوک پریږي نه دی یې یوازې لاړغه حج په دوران کې بیا کله چې د سفر کوي زی روان دی نو د سره خمرګری او بد مرګری شکل کې راځي هغه قبر دی دا د مثال د قبر دی د بیا د کاغذونو چیک اپ شروع شي د پاسپورت د ویزا د کاغذات دا چیک اپ شي د کاغذونو 2 نمبر خدل دی په مخه نشي تللی قزینا ایرپورټ نه جاز دی راکوزي او دارنګ دی واپس راځي دارنگ انسان قبر ترار فورن چکن والا راغلل مر ربک ما دینک من نبیک سڑے گوری چی سڑے 1 نمبر دے یا 2 نمبر دے گا نو بس فورن دا دے کہ دا چک اپ دا شروع شگا کدے کہ دے کاغذاتو کی کامیاب شی پا مقبلات شگا بیا خمرگری بدمرگری جاج کی املی نو قبر کی املی
قبر کې د بد عملونه بد شکل کې خاملونه خ شکل کې هغه ته اطمینان چین سکون ورکړي دی به انتها خوشاله جاز کوم انسان روان دی د سره خمر غریوم دی په دغه جاز کې بد مرګري بعد سره به انتها خوش اخلاقه خطرې سره پیش راشي او دې جاز کې جنگوم کېږي بعد مرګري دومره بد دي چاہے پدې کې حج روان دي خو یو بل سره یعنی سختۍ سره او دارنګ چې کوم دی هغه یعنی اخلاق دی هغه تکلیفي او جنگ جګړه په کوم اختیار شي دا بد مرګري شکل الله خیره یا بد مرګري تاسو سره جاج کې روان دي نو ال قبر کې روان دي ال ته دې لاړ نبي لبیک اللهم لبیک لا شریک لك لبیک دا د قیامت هغه منظر خیره چا چې حج کو گویا داسې دی لکه دې ژوندې مړی کیږي نن حاجی صاحب ته دا په نشته ما حج کو حج نه ما د سا حاصل شلغه حاجی صاحب حق شان لږه څنګه چې مخ کې نو حق شان لا سفرق بګرانه کې دومره اوچت مقامات وګوري دې هغه کفن واچي او سر نه سر تور اخبون اختیابله بالکل د قیامت منظر دی لیکن دتا سشي دا ملاو نشي سشي ملاو نشي دغه شان لږي دا د قبرستان وګوري دارنګ اوچت مقامات وګوري صفا مروه کې منډه وي او دارنګ مسجد نبوي ته لاړ شي هغه متبرک اوچت مقامات داغي دیدار د حاصل شي لیکن داغي راز او حکمت فلسفه باندې انسان په نشيغه د باندې ځان په کول پکار دي هر یو حکم کې یو خاص حکمت دی فلسفه را نیکان انسان لپاره د آخرت کرنسی دا اور الله تعالی فرمایي چې دا ډېر اوچت قیمت باندې داخله مغه خو چې دا آخرت ته کور راړي من جا بالحسنتی چاچرا دلوکرن بالحسنتی بنی کایسرا اوچت نیکی کم یو دا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مسلمان لپاره دا ویل پکار دي او رزه کې دا سلزله دا کلمه ویل پکار دي سلزله دا پورا د قران پاک خلاصہ او دارنګي نچوړ دی د اسلام چکی د دینه چار پیرا ګرځي چار پیرا جرند کې دا سو ګورای چې میز کې یو شی لغه میز کې یو وسپنه دا پورا جرند دی هغه نه چار پیرا ګرځي دارنګي مونږه ټول غوبل دی هغه نه چار پیرا د مونږی نه چار پیرا ګرځي نو د اسلام چې څومره جرند دا ټول کلمه توحید نه چار پیرا ګرځي دا درمیانی شی لغه درمیانی بنیادی خبره ده لا اله الا الله محمد رسول الله دنیا کې ډېر انسانان داسې دي یا غوډه دا کلمه نصیب شي نه دا کلمه غوډه نصیب شي نه دا هغه نور څه وایي هغه نور سال باز وایي نو دا اوچته کلمه ده چې دې ته حسنه ویل کېږي من جا بالحسنه چا چې راتلو کړل بالحسنه بني کایسرا نو نیکان ډېر زیات دي اوچته نیکی لا اله الا الله دا د ټول نه اوچته نیکی دا اور نور نیکان بیا درجه په درجه باندې هغه ترتیبا نیکان دي دنیا نیکان دي اور ادنا نیکی دا چې لارې نه د تکلیف والا شی هغه لري کول دي نو د تکلیف والا شی یو نه دی دو نه دی لس نه دی شل نه دی دنیا شیزونه دي خو هر هغه شی چې هغه یعنی د تکلیف والا شی وي او لارې تلونکو دا نقصان ورکوي نو دغه شی د لارې نه لري کا نو هغه یو شی نه دی لس نه دی زر نه دی دنیا شیزونه دي دا ټول شیزونه چې هغه د تکلیف والی هغه د لارې نه هغه لري کول پکار دي دا هم نیکی ده نو دا اوچت نیکی الله تعالی د هغې ذکر کوي من جا بالحسنه چا چې راتللو کړل بني کایسرا وله اشر امثالها یو نیکی بل اسمنې ده ومن جا بالسیئات چا چې برئی اختیار کړه فلا یجزا الا مثلا د هغې بدله به نه ملاویږي مگر د هغې په شان لا یو برئی حقه یو برئی لیکلی کېږي دا د الله طرف نه څومره مهرباني ده وهم لا یظلمون او دو باندې با ظلم زیاتې نه کېږي ظلم زیاتې دا به نه کېږي خدا نیکي آخرت ته چې راړه دغه من جا چا چې کوره راړله نیکي آخرت ته لس چنده ثواب دی لس چنده دا ولې چې خطره ده یو انسان سره قیمتي شی دی نو د هغې حفاظت هغه ډېر زیات کوي ډېر زیات کوي چې دا خطره ده څوک ډاکو دې وانخلي ډاکو دارنګې نیکي نه اوچته خزانه نشته دی د دې لپاره هم ډاکوان دي دې لپاره نمبر 1 ډاکو څه دی هغه شیطان دی
د نیکی دا ځای کولو کوشش کوي نو لہذا چې د خپل د نیکی حفاظت کې وساتي څنګه چې قیمتي شی انسان د هغه حفاظت کوي نو ټول نه قیمتي شی د انسان لپاره نیکیان دي او چې د هغه حفاظت وکړي هغه لپاره شفول وکړي کله نه دا واغسلشلا شیطان د نیکی دا بربادي دا نیکی د ځای کیږي نمبر 2 نیکی سره ځای کیږي یو انسان دی هغه مسلمان دی نیکیان اختیاري لیکن هغه مرتد شو اسلام پرې خودو نو بس د نیکیان اوسو ذلې لاړې ختم شي نمبر 3 نیکیان سره ځای کیږي ریاکاري سره نیکیان دې کړ دي خامل اختیار کړ دي لیکن وسره ریاکاری اختیار کړ دا نو دې سره هم نیکیان دا بچ نه باندې دي لہذا کې انسان دا غواړي چې زمانه نیکیان بچ او دارنګي محفوظ ساتل شي نو دی با خیال ساتي چې عمل کوي اخلاص سره دې کې څخه عمل اختیار کی باغې بنه هم جړای اختیاري او دی با ځان بچ کی چې یعنی دنیا نه ارتداد دی اختیار نه کیږي دنیا نه مرتد نشي ډېر خلک دنیا کې داسې دي چې نیک عمل کوي لیکن اخري وخت کې هغه مرتد شي هغه ټولې نیکیانې هغه اوسدل شي لاړې ختم شي د دې وجه مسلمان لپاره سورۃ آل عمران کی دعا راغله چې د استقامت په دین نصیب شي استقامت کلکواله مضبوطواله چې کوم خامل دی اختیاري دی بزن لپاره دعا کوي یا الله زدا کوم خامل اختیارو ما ټوټه بوټ حرکت کوما یا الله دې باندې مالا استقامت راکړي کلکواله مضبوطواله مال راکړي نو چې دې همیشه لپاره کدی روزانه لږ عمل کوي خو مستقل کوي دا مضبوطواله دی او خویدل دادی یو ورځ خامل اختیار کی بل دې اختیار نه کی نو دا دعا به دی غواړي ښا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب یا الله زموږ زړه نه کګای ورستو د دینا چې دا موږ د ایمان دولت را کړ دې دې منه موږ لا تلکواله مضبوطواله اداره کی کاربای کې دا دعا نه یادېږي نو بس دغه شاټ الفاظ دی وای یا الله د دین کم کار ته موږ را کړ دې یا الله دې منه موږ لا استقامت راکړي تلکواله مضبوطواله اداره کی دا دعا بدیل ولېغه بہرحال دې آیات کریمه کې نیکی او دارنګي د برای ذکر دی مسلمان لپاره د آخرت کرنسی دی د وی لکه دنیا کې چې سره څومره مال زیات دی نو دومره هغه اطمینان سره دی چین سره او سکون سره دی نو د آخرت کرنسی هغه نیک عمل دی نیکیان دي دا څومره یو انسان سره آخرت کې نیکیان زیاتی وي دومره باندې چین سره سکون سره آرام سره بوي الله تعالی دې موږ صحیح طریقې سره عمل کولو توفیق راکړي وما علينا الا البلاغ